دا یو ورور ډېر مزیدار سوال کړی دی ډېر فایده مند او هغه ده چې د جمعې ورځ د مسلمانانو په نزد ډېره عزتمنه ورځ ده او عظمت او شان والا ورځ ده د هفتې د دې نورو ورځو نه. نو سوال اوس زما دا دی چې په دغه ورځ که څوک ګناه کوي نو د دې ګناه دا ګناه به لویه حسابیږي د دې نورو ورځو د ګناهونو نه. مثال یې داسې ویلی چې لکه اوس یو سړی ږیره خرېږي د جمعې په ورځ نو دا ږیره خریل به ډېره لویه ګناه په نسبت د باقي ورځو. یا د جمعې په ورځ بعض خلک پروګرامونه کوي وي چوټي د سندرې پکې اوري ټنګ ټکور دا سندرې اورېده به ګناه ډېره لري په نسبت د باقي ورځو که نه یو شان مسله ده. دا ډېر ښکلی سوال دی ډېر قیمتي سوال دی او زه وایم که نه سوال د سائل په عقل او په پوهه دلالت کوي. سوال د سائل په عقل او په پوهه دلالت کوي. ما نه چې کله هم سوال وشي که نه نو زه د سوال نه دا اندازه لګوم چې دا سړی په څومره اوبو کې دی نو بیا د هغې مناسب هغله به جواب ورکړي. بیا به ته دا نه چې جواب به ټول له یو شان ورکړي بیا به څه کې مناسب به هغله جواب ورکړي. تا ته اندازه ولګي چې دې سړي سره علم کم دی. لکه اوس یو کس راشي تا نه دا تپوس کړي چې د اسلام څو ارکان دي. دا سوال خو زموږ ماشومانانو ته هم د دې جواب معلوم دی خو ده ته نه دی معلوم. دلالت کوي په دې باندې چې ده سره د اسلام علم ډېر کم دی. نو ته به په طریقه او په اسانه طریقه پوهېږي دا نه چې ته اصولو ته او علمي قواعدو او قوانینو ته او جوهرو مسلو ته واورې غریب ته چې دی د اسلام ارکان نه دي معلوم او ته په نورو کې پرېوتې. ها یو سړی راغی او یو جوهرې مسلې ته پوس وکړو اندازې لګي چې دې سړي سره علم شتي. چې علم ورسره شتي نو دله بیا د ده د حالاتو مطابق جواب ورکول غواړي. زنانه سوال وکړو نو د زنانه مناسب جواب نارینه نو نارینه له د نارینه مناسب جواب. او دا کار هغه عالم او هغه داعي او هغه مفتي کوي چې الله رب العزت له حکمت ورکړي. ټولو ته به یو شان خبره یو شان مسله یو انداز کې به نه بیانوي. د هر چا د پوه کولو جدا طریقه ده. نو د سائل د سوال نه پته لګي چې دا سړی په څومره اوبو کې دی. لکه هغه بانډچیان به د رسول الله وسلم خواله راتلو که نه عجیبه عجیبه سوالونه به یې کول. هماغه قسم به رسول وسلم جواب ورکړو. یو بانډچي راغلی وي قیامت به کله راشي. نو رسول وسلم څه وخته پورې جواب ورنه کړو هغه انتظار کوو ناسو وي چې شو وي زه دا دی ناست یم یا رسول الله وي څه تیاری دې وله کړی یې که دا اوس مناسب جواب دی چې دا سوالونه پرېږده کله به راځي کله به راځي دا علم د الله سره دی. مسله دا دی چې تا ولې څه تیاری کړی لکه اوس رسول وسلم باقي تفسیر شروع کړی او دا اوږده تفسیرونه یې کول خو حکیم انسان وکړه. نو دا سوال دلالت کوي د ورور په پوهه باندې. جواب دا یاد کوي چې جمعې ورځ ډېر عظیمه ورځ ده دا خو ټول مسلمانان دا خبره مني. په دغه ورځ صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې ده صحیح بخاري صحیح مسلم کې مشتي نورو کتابونو کې په دغه ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی دی. په دغه ورځ جنت ته ننوتی و. په دغه ورځ چې دی آدم علیه السلام مړ شوی دی. په دغه ورځ به قیامت راځي. په دغه ورځ دا هغه ورځ دی چې جنتیان به پکې راجمع کېږي د خپل رب دیدن به کوي. یو روایت کې دې ته د ابتې اختر هم ویلی شوی دی او دا هغه ورځ دی چې په دې کې یو وخت دی چې مسلمان پکې د الله نه څه غواړي الله یې وله ورکوي. په دې ورځ مسلمانان راجمع کېږي یو لویه غونډه کوي چې هغې ته د جمعې مونځ ویلی کېږي او خطبه اورېدی کېږي. نو ډېره اوچته ورځ ده. امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی زاد المعاد هغه وایي په کتاب کې وی دا دومره عظیمه ورځ ده او د جمعې دا شپه دومره اوچته شپه ده وی اکثر بیدینه خلک هم د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې قدر کوي. اکثر بیدینه خلک د جمعې د ورځې او د جمعې د شپې قدر کوي. نو هغه پکې دا ویلي دي
وی د ډیرو بېدینو په زړه کې دا خبره پرته ده چې ګناه د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ کول نه دي پکار ځکه چې په زړه کې د جمعې د ورځې او د جمعې شپې قدر دی او دا خبره موږ عامه اورو هم ګورئ ښه لکه کله سړی د یو ګناه کار کوي که نه بعض ورته یې مه کوه لکه د جمعې شپه ده اورېدلي هم دي که نه یا د جمعې په ورځ ورته یې مه کوه لکه د جمعې ورځ ده نو دا ورځ ډېر اوچت ورځ ده اوس ګناه څو چنده کېږي که په دې ورځې وکړې نو ګوره ګناه یو شمارلی کېږي ګناه یو ده ځکه چې حدیث کې واضحه دا خبر راغلی ده چې ګناه رب العالمین یو شماري هر چې نیکیانې دي نو هغه ډېری لس چنده د هغې نه زیات بې شماره خپل ځای کې مسله بیان شوې ده خو د ګناه په باره کې داسې نه دي راغلي ومن جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها چا چې د قیامت پر ورځ ګناه راوړه نو همدغه یو ګناه تپوس به ترې کېږي او دې باندې حدیثونو کې هم دلایل شته خو دا خبره یاده کړئ ګوره ګناه غټېږي ورسېدی که نه یو موږ داسې وایو چې یو پیر ګناه وکړي دا 10 چنده شوه یا 2 چنده شوه یا 3 چنده شوه دا خو نه کېږي خو ګناه غټېدی شي دا جرم غټېدی شي لکه اوس یو سړی په حرم کې ګناه کوي حرم کې ګناه کوي نو د دې ځي د عزت تلاسه د دې حرم د عزت تلاسه دا نافرماني غټه شوه ځکه چې ته په حرم کې څنګه ګناه کوي دغه شان ګوره کله د زماني د عزت تلاسه لکه اوس دا 4 عزتمنې میاشتې چې دي یا د روجې میاشت ده روجې میاشت د زمانه محترمه ده د زمانه عزتمنه ده او ته پکې ګناهونه کوې کله د څه د لاسه لکه هغه کمزي کې چې ته ګناه کوې لکه زنا حرامه ده حرامه ده که نه ده حرامه ده خو یو سړی زنا د هغه زنانه سره کوي چې هغه د په محارمو کې راځي لکه ترور سره والعیاذ بالله داسې یو مثال نو جرم ښه ډېر شو جرم دلته څه شو ښه ډېر شو کله یو خاص وخي لکه حدیثونو کې راغلي چې څوک د دروغو قسم خوري د مازدیګر نه بعد مازدیګر مانځه نه بعد دلته د یو خاص عزت دی او داسې پسې بیا ځه نو دغه شان د جمعې ورځ په دې ټوله هفته کې عزتمنه ورځ ده نو چې په ټوله هفته کې عزتمنه ورځ ده او د الله په نزد عظیمه ورځ ده نو په دې ورځ ګناه کول داسې نه دي لکه څنګه چې ته عامه ورځو کې کوې او زه به یو مثال درکړمه چې ښه به پوه شي او ډېر خوږ مثال دی زړه ته مې راغی چې کله ته په یو ځای کې اوسېږې او د باچا دنیوي باچا د قوانینو خلاف ورزي وکړي یا بېادبي وکړي او ته د هغه نه لرې نو ده د قوانینو بېادبي چې ته وکړه د هغه د احکاماتو خلاف ورزي دې وکړه تا خو رانیسي که نه دي رانیسي رانیسي دي او ته لرې صحیح ده او ته کله د هغه کور ته ورشي او د هغه بنګلې ته ورشي او په هغه بنګله کې دننه نافرماني کوې د دواړه نافرمانیانې به یو شی ولې یو کور کې ته دننه لګیا یې یو ته د هغه د کور نه ډېر بل علاقه کې لګیا یې خیال هم دی که نه نافرماني دواړه یو شان ده نافرماني دواړه یو شان ده دلته هم تا د هغه له یو خاص خبره ونه منله همهغه خبره یې د هغه په کور کې ونه منله خو دا جرم یو شان نه حسابېږي د دغه جرم به بیا تا له سخته سزا درکوي کوم چې تا د هغه په دربار کې او د هغه په کور کې کړی دی په دې مثال هم څه ذهن کولاو شو که نه نو د جمعې ورځ د الله په نزد خاص ده عرفات ورځ د الله په نزد خاص ده د حج ورځې خاص ورځې رمضان خاص زمانه ده حرم د الله په نزد عزتمن ځای دی د 4 میاشتې الله په نزد عزتمنې دي محارم چې د کومو سره ودونه حرام شوي دي د الله په نزد غټه مسله نو د جمعې په ورځ چې سړی ګناه وکړي موږ داسې نه شي ویلی چې ګناه 2 چنده شوه حقه یو ګناه ده خو څه شوه جرم غټ شو ځکه چې په یو لویه ورځ کې د الله دا نافرماني وکړه
الله رب العزت موږ د هر قسمه ګناه نه وساتي.